استاذي نن خو پر لګ وخت رالم واه دله کلی ورکا نن خو وختي رالم دا نه وخته څنګه ته نور ته وګوره سر له اسمان سر له نور راغلی دی او دا وخت دی ستا هغه ناوخته بلا څنګه چې دا ټیم ستا وختي دی وړه استاذي وختي او ناوخته پرېږده خو داسې خبره ده استاذي بیګم یو خوب لیدی او مثلا لکه چې خلک خوب ویني هغه رښتیا کېږي نه یاره او استاذي داسې خوب مې لیدی که نه مړه بس همداسې کار وکړه استاذي وایم زه ناست وم که نه مړه ته ماله یو پنسوي راکړه په دې به د کور خرچه وکړي او مې دا خوب به زما رښتیا کېږي ما ته به دا 500 روپۍ خامخا راکړي دا د ډېر غټ کار وکړو چې دا خوب دې ما ته ووي بچي داسې کار وکړه چې د زیارت ورځ شي که نه نو دا پنسوي به ما ته یادوي ها ځکه چې په هفته کې دنه کټ کړم که استاذي ما خو په دې باندې بس استاد پیسې وایم او ته خو په رښتیا سم شوم استاد ای سرکوزیه استاد ته شوم وي دا کې به عقل کله راځي سر خو دې چت سره لګي دونه لوړ شوي او عقل دکې دونه نشته استاذي ته په ما باندې راځي سم شي عقل زده کې د استاد په مخ کې څوک خبرې نه کوي او تاسو به ګویمې کوئ سمه راجوړم جوړه کړې ده بارام کې نه دواړه چوټي کوم غواړي اسره غرمم را بسره علي اوس مې لاوې مو الکه کوډا سریا کلی څخه شیطانه اے استاد بیا راته وی کوډا سریا بلې شانو تاسو له به موسم سر کټا کو الکه سب څه دروان نمونه مو آیا کې وام دې غواړي استاد ته ته وسه په څګالي دوانه د سم نه جوړه اندوانه یو کو هټکی بس ته قلاري شکنه بس وختي او کټا کړي استاد جی ما خو تیرے نام سټایل کو نو دا څنګه تیرے نام شیطان هوتا یار گجنی جوړ کړی استاد په بخیر چې دې غدرم ډیکس کړی نو خاند منته ځان نشي داسې جوړ کړی چې د خندا شي سم ګورانه دا ډېرې مزرې دي هغه مزه کورن دا بل شاب بکرم راواله شاب بکرم صفاکا اځي استاد جی جی دې کالر له سو پټه کال بکرم کټو ای تاسو دې وا کالر لا سو بکرم کټ کی کالر تیار راځي 500 نه 3 انچ بکرم کټ کدا سو په پټونو نه کټ کی په انچونو کټ کی څه خبر استاد جی او خلک پټونه کوي نو مې دا بم پټونه دا سره ګلګاره کار خو نه شي په پټواره حل کوي دا خو د انچونو کار دی بکرم دی ګران بکرم دی پټ پکې ورل لګي معقوله او نو استاد جی ما وی چې دا کته خو وړه ده او پټونه نشته خو دا پټونه کټ استاد 3 انچ بکرم کټ کا او صفای کا دا پرتوک کیو لگا دے بل پرتوک دل بیا ور کا کا استاد دې کې 3 انچ کمی خدایا پاکا 3 انچ کمی خدا 3 دی کنه 1 2 3 دې پورې کټ کا ته بل نورم غټيږي استاد یې سه درې کاله کار وکړو استاد السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه تا والله څنګه درا په هو پلان برکلی خان سړي هغه کرامل وشو څوک دواله ورشي 500 روپے ورکی 500 یارا دا دي سووي لکه استاد جی زه خو هم خوششانس دی دوا به مو کو 500 روپے به مو ته خو سم شو مې خوب ویلو دا خدای مرا لرانه کړی خو دې هوا ته په والو نه په خبرو نه نو ته په کومه جواب پیږي استاد جی صرف په 500 باندې اله کسه چلی ولی ودیسو استاد جی ودو نه ما او ته پنځوي په خیال کې زه مسم کارمان نشته چې پنځوي لا ورشو تم د پنځوي خوبونه نه اکثر خوبي مړ چې زګنه ا 500 خو دی وایو یاره خبرم هولک ډیر زین نسی خو بجلی سیم زیراجی زی چیزو 500 الکا دخسر یہ دکان دا بند کا ها سکه سرکوزیا استاد جی ته مړی لروانه او پته واګانو پتی ګرځي استاد جی نن چانس دی دا چانس وو تو یا خو دې کولو باسا چانسونه پرېدا ته ځه مړی لزو د واوکو بیا برازو دا او خو استاد جی خو په سبب ما نه خیر وشو استاد جی خبره وره دي تم بل ډیر دې تخیالي پردې واګان به مون خرڅي یاد استاد جی دا ډېر سره ګورمان نه سمېږي ګوره یا برکلی کې د خان کرا وی مړی شوی دی نو ورځو د والا وی 500 روپے مور کوي دا خان ته مړ نه خان په خپل مرزه پیسې وسوک در کوي استاد جی ځان مړ دی او کنه زمانه پنځوي